دا چې زموږ لوبغاړي نړیوال لوبغاړي نړیوال مبصرین د افغانستان کرکټ په اړه په نړیوال کرکټ په اړه په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څه نظریات خپروي څه تحلیل لري موږ هم د دوی نظریات تاسو ته راخیستي دي او په دې خپرونو کې مو ځای ورکړی دی دغه په برخه راسره وګورئ له ټول څخه به خبر شئ. افغان لوبډال مشر حشمت الله شهیدي په امریکا کې یو شمېر خپل تصویرونه خپاره کړي دي. حشمت الله شهیدي امریکا ته د افغان مهاجرینو لپاره د مرستې راټولولو په پار تللی دی. افغان پیاوړي لوبغاړي راشد خان بیا خپل انځورونه د هندوستان له پیاوړي لوبغاړي شبمن ګیل سره خپاره کړي چې د راشد خان د پوښتنې لپاره تللی. شبمن ګیل په آی پی ایل یا د هندوستان په غوره لیګ کې د ګجرات لوبډلې لوبډال مشر دی چې راشد هم په یاده لوبډله کې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ بیا د 19 کلن لوبډلې د ځوان توپ اچوونکي بشیر احمد افغان انځور خپور کړی چې د سریلانکا پخوانی لوبغاړی پرویز معروف ورته لارښوونې کوي. اکرام علي خیل بیا له افغان لوبغاړو سره ګډ انځورونه خپاره کړي دي او د پیاوړي لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر د واده مبارکۍ ویلې. هندوستاني مبصر دویندر کومار د نیپال په وړاندې د 19 کلونو تر بریا وروسته د لوبغاړو ستاینه کړې ده. افغان لوبغاړي قیس احمد بیا خپل د ټي10 لوبو ریکارډ خپور کړی دی چې په یادو سیالیو کې غوره توپ اچوونکی بلل شوی. آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا د 2024 کال 19 کلن نړیوال جام د میچونو او لوبډالو جدولونه خپاره کړي چې افغان لوبډاله په ډي ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالۍ لري. درنو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست هیله چې دا ښکلې برخه به مو راسره کتلې وي او له دې څخه به خبر شوی چې زموږ لوبغاړي نړیوال مبصرین په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څه نظریات خپروي. دا چې افغان ځوانانو افغان 19 کلن لوبډلې نیپال ته د اسیا جام په سیالیو په لړ کې ماته ورکړه. افغان لوبغاړو هم خپل نظریات او خپلې خوښۍ څرګندې کړي دي. موږ هم د یو شمېر افغان لوبغاړو نظریات راخیستي دي چې په ګډه سره یې ګورو. دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره د افغانستان د ملي ټیم دپاره لکه ټیسټ ون ډے T20 میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نوره خواري م زیاته کړم خولې به ته یې ومه د افغانستان دپاره او ډېر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې هم وکړم چې هر ځای ماته موقع میلاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکړم او د افغانستان دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. فریدون داوزی د افغانستان ملي 19 کلنو یو تن تیز توپ اچوونکی. واقعا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د مهنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل مهنت دی چې کومې خولې موږ توی کړي دي کوم مهنت موږ وباسلی دی شپه ورځ هم په ځان یې کړې ده. نو دا هغه نتیجه ده چې موږ نن لاسته راوړو. نو دا زما لپاره ډېره د فخر خبره ده زما د فامیل لپاره او خصوصا د پوره افغانستان لپاره دا یو د فخر خبره ده چې زه په نړیواله سطحه د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې برخه ګرځېدلی یم. نو انشاءالله راتلونکي به هم ښې لوبې کوو او ستاسو دعاګانو په هیله په دعاګانو کې مه هېروئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نصیر خان یم د ملي 19 کلن لوبډلې لوبډر مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکی. واقعیت د هر انسان چې هغه کرکټ کوي د ارماني چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنه کې ملي ټیم کې نو ارماني چې ولوبېږي. واقعیت زه خپله ډېر خوښ یم چې دغه ځای ته رارسېدلی یم او په ځان ډېر فخر کوم او ویاړم او انشاءالله راتلونکي کې هم غواړم چې دغه غټ هدفونو ته چې ما ذهن کې دي ځان ورسوم. واقعیت دې ځای ته ځان رسول دا یو ستونزمن کار ده. ډېر مشکلات به یې په لاره کې هر یو ته ورسره مخ کېږي. دې لپاره د تقریبا له سټارټه موږ دا ارمان و چې زه به دغسې افغانستان له سټپ بای سټپ نه چې هغه 19 کلن یم داسې اے ټیم بیا ملي ټیم دا به ریپرزنټ کوم او واقعیت دې ته ډېره خواري من کړې وه. دا څلور کاله 15 کاله کېږي زه کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسلکي. دې لپاره ما ډېره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راکړه او فعلا زه د ملي 19 کلنو کپتان یې کړم او ورسره ټیم برخه یې وګرځولم. واقعیت ډېر د خوښۍ احساس کوم او واقعیت موږ وطنوال ډېر زیات سپورټ کوي ډېر مینه راکوي. موږ دا ویډیوګانې ګورو که موږ تېر نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې دا کارکردګي وګورو
نو واقعیت موږ ته ډېره زیاته انرژي راکوي چې موږ همدغسې دا محنت او خواري جاري وساتو او د افغانستان لپاره ویاړونه راوړو نو ډېر د خوښۍ احساس کوم چې افغانستان په دغسې یو کچه ریپرزنټ کوم واقعیت ډېر زیات خوشحاله